د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت پاک په سلسله کې مو خبره روانه کړې وه. د حضور پاک مبارک د ربیع الاول په میاشت کې د دنیا نه آخرت ته سفر شوی دی. 13 جمعه مې د هغې د حجة الوداع اخیری حج بیان کړی او د حج نه پس تقریبا حج په ذوالحجه کې 12 د ذوالحجې ته خلاص شي، نو محرم، سفر او ربیع الاول پورا 3 میاشتې پس د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی. د نبی علیہ السلام چې څنګه د پیدایش نښې وې چې دنیا ته کله راتله او د راتلو نه مخکې څه نښې نښانې موجود شوې وې، دارنګې د نبی علیہ السلام مبارک د وفات او د دنیا د آخرت د سفر هم څه بعضې نښې نښانې ښکاره وې. لکه حجة الوداع کې چې دا آیت نازل شو، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، نو صحابه کرام پوی شو. لکه الله اعلان وکړو چې ما ستاسو دین مکمل کړ، تاسو د دین نوم ما کېښود چې اسلام ورته وایي، او زما چې کوم لوی احسان و په تاسو د قرآن د نازلولو په سلسله کې او د دین او د اسلام د کاملولو په سلسله کې هغه احسان مې پوره کړ، دین کامل شو. نو صحابه پوه شو چې نبی علیہ السلام خو الله را لېږلی دی دپاره دی چې د الله دین مخلوق ته ورسوي. دین مکمل شو، مخلوق ته یې ورساو. اوس د پیغمبر علیہ السلام بیا په ځمکه په دنیا کې د باقی زندګۍ څه ضرورت پاتې نه شو. 13 جمعه مې ویلو چې حضرت ابوبکر صدیق په ژړا شو، که ویې ژړل، او صحابه وی چې دا خو د خوشحالۍ خبره ده چې د دین د مکمل کېدو الله اعلان وکړو، دا بوډا ولې جاړي؟ وی تاسو ته پته نشته د حضور پاک ضرورت ختم شو په دنیا کې، دین مکملېدو دپاره الله لېږلی و، دین یې پرې مکمل کړو. نو نبي علیہ السلام نه چې صحابو تپوس وکړه هغې وی دې ټیک وایي. بیا صحابو هم په ژړا شروع کړه. دویم نمبر حضور پاک په دغه حجة الوداع کې اعلان وکړو، خذوا عنی مناسککم، ما نه د حج طریقې ور زده کړئ، حج ګران عمل دی. لعلی لا احج بعد عامی هذا، ممکن ده چې زه د دې کال نه پس بل حج ونکم. او دا یې هم وفرمایل وی ماله د الله قاصد راغی، نه ممکن ده چې ماله د خدای د طرف نه قاصد راشي، استاذ راشي او ما الله له غواړي. او دا آیت ذکر کا چې رب العالمین قرآن شریف کې فرمائی چې انک میت و انهم میتون افئن مت فهم الخالدون وما كان لبشر من قبلك الخلد، چې ستانه مخکې یو بندله ما همیشه ژوند نه دی ورکړی. افئن مت فهم الخالدون، نو د دنیا دا سفر اخرت ته به تم کې، او چې ته د دنیا نه رخصت شي نو دا نور خلک به جمدي پاتې شي. د دې نه دا صریحه خبره ده، ښکاره خبره ده. صحابه پوه شو، او دا صورت هم نازل شوی چې قرآن شریف کې اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. الله دا صورت نازل کا چې دا الله مدد برازي، چې کله دا الله مدد راغی او فتوحات شو، خصوصا مکه فتح شي، خلق بدل ډلې دین ته راځي، بس هغې نه پس د الله تسبیحات وایا او د الله بخنه د الله نه غواړه. نو دې نه پس نبي علیہ السلام به تسبیحات ډېر وایي، سبحانک سبحانک
ربنا وبحمدك سبحان الله وبحمده استغفرك واتوب الیک. دا به نبی علیہ السلام د استغفار او توبه او تسبیحات او حمد الله تعالی دا به په زیات مقدار کې وي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نورو کلونو کې با لس شپې اعتکاف کو په رمضان کې او په اخیری کال کې شل شپې اعتکاف وکړو. او حضور پاک او فرمایل چې په نورو رمضانونو کې با جبرئیل علیہ السلام راتاو ما ته به قرآن دور کو کما حصہ د قرآن شریف چې به نازله وه ابه را سره دور کو ما ته به اوروله. نبی علیہ السلام به یو ځل اوروله یو ځل به جبرئیل علیہ السلام اورول لکه دا قرآن چې څوک یاد کې خپل استاد سره بیا دور کوي چې یاد پاتې شي. وی اخیری رمضان کې جبرئیل علیہ السلام 2 ځله ما ته قرآن واورو. او بی بی فاطمه ته وی ممکن ده چې زما اجل نږدې دی. احد شهدا ول اتکاله پس نبی علیہ السلام لاړ او باقاعده جنازه په وکړه. بخاری شریف کې راځي لکه څنګه چې سړی په مړي جنازه کې وبقه جنازه په وکړه او بیا منبر ته وخته ټول صحابه کرامو ته اعلان وکړ. ټول اعلان وکړ وې دستاسو نه مخ کې روانه ما انی فرط لکم ستاسو د پاره مخ کې تلون کې ستاسو د فائدې د پاره او ما تخپل حوض کوثر دې نه ښکاری زوینم حوض کوثر ستاسو نه زمخ کې روانم او زه پتا سو په دې نه یریږم چې تاسو په کفر او شرک کې مبتلا شئ. په دې در باندې یریږم چې تاسو به د دنیا په مالونو دولتونو کې یو بل سره سیاله وکړي مال به زیات شي. دا نه خوا بقی مقبره ته لاړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم. اول تکې د بقی قبرستان کې چې څومره مردگانو د هغې دپاره ډېر عاجزانه طور سره او دردمندۍ سره دعاګانې وکړلې. ویې ژړل هغې له دعاګانې وکړې. د بقی د مقبره کې تقریبا کم او بیش اوس دې حضور پاک زمانه کې مو هغې نه پس هم پکې دفن دي 10,000 پورې صحابه کرام دې کې دفن دي. هغه وخت پورې هم پکې ډېر صحابه کرام دفن شوي وو. د هغې د وفات نه پس پکې ډېر دفن شو. نو بهر کې هغې لم لاړل. دکه یو سړی صحابه وی یو سړی چې جمدو نه رخصت اخلي داسې حضور پاک د احد شهداو له لاړ د بقی مقبرې ته. او چې د بقی مقبرې نه واپس راته د زبرګې میاشت د رجب دا سفر میاشت وه مونږ ورته د چورې میاشت تاسو وایې د دې اخري چهارشنبه وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیماری شروع شو په سر یې درد. عائشہ صدیقہ فرمائی چرالا وی وارأسا عائشہ په سر درد. عائشہ ته مخ کې وی وارأسا سر می خوږیږي. اون پښتانوي سر می مات. نبی علیہ السلام مبارک او فرمایل بل وانا وارأسا بل انا وانا وارأسا عائشہ زما سر خوږیږي زما په سر درد دی. زما په سر باندې درد دی. نبی علیہ السلام مکله خوش طبیعتی کوله د بیبیانو سره. عائشہ صدیقہ فریاد وکړ. نو حضور پاک ورته فرمایل عائشہ ته ولې یریږي که سرخوږی دې زیات شو ته مړه شوې نو ته خو بختوره خوش قسمته جنازه به در باندې وکړم دفن به دې کوم دعا بدله وغواړم. نو عائشہ صدیقہ متاغ خپل ناس کوي ښځه په خاوندانو باندې ویوم دمام دا خیال دی چې ته زما په مرګ خوشحاله اکه زه مړه شوم کنه پروا نشته مازدیګر ماښام به یې زما په ځای بله ښځه کړې. حضور پاک ورته مسکی شوې نه عائشې ته به د سرخوږي نه جوړه شي الله به دې جوړه کړي او زما دا بیماري ممکن ده چې ختمه نه شي. یو بیبي د انصارو ناسته وه په دې دوران کې راغلی و یو بچی یې مړ شوی. عائشہ رضی اللہ عنہا وته حضور پاک ته عرض کوي وی صاحب دا بیبي زنانه راغلی د دې بچی مړ شوی دی ډېره دردمنه ده. نبی علیہ السلام او فرمایل د چا چې 3 ماشومان مړ شي نابالغه واړو او دا مور پلار په صبر وکړي نو خدای به جنت ورکړي. او ته وی صاحب که 2 ماشومانی وی که 2 د چا مړ شو مور او پلار په صبر وکړي الله به جنت ورکړي. وی که یو ماشوم دا خځه خو یو مړو
یو ماشوم د چا مړ شي نابالغه مور او پلار یې پې صبر وکړي نو الله به دیلم جنت ورکړي. وی صاحب که د چا ماشوم مړ نشي یا ماشومې نی عایشې بیبي خو ماشومان نو حضور پاکو فرمایل وی زما مرګ د ټولو مسلمانانو د پاره صدمه ده او غم دی او زما مرګ باندې صبر چې چا وکړو زما وفات یې ځان ته را مخکې کو صبر یې وکړو دله به م خدای جنت ورکړي. یا موفقه عایشې خلکو لږ ورې داسې تپوسونه کوي چې فایدې خلکو ته رسېږي. دا د حضرت میمونې رضی الله تعالی عنها د نمبر ورځ وه چهارشنبې ورځ ده. رو نبی علیہ السلام سرخوږي خو شته خو داسې خاص بیماری نشته چې بنده په کټ کې وغورځوي. د ګل ورځ ده حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها خپله د هغې د نمبر ورځ راله نو د پیغمبر علیه السلام بیماری لږه زیاته شوه او بیا د هغې نه پس به هم نبي علیه السلام جومات ته ته مونځ به یې کو مانځله به ته او لګیاو هغه خپل د هر یو ورځ یو شپه د یوې بیبي نمبر و نو هغه خپلې بیبي له به ته د شریعت مطابق باقاعده هغه خپل له به ته خو چې بل ورپسې ګل راغی نو بیا پیغمبر علیه السلام نه شتلی ډېر زیات کمزوری شو. نو د بیبي عایشې صدیقې کوټه کې و نو تپوس یې وکړه بیبیانې ټولې ځان ته راغونډې کړې وې وی نه این انا غدن سار له به زه کم ځیم سار له به کم ځیم داسې تپوس یې نه کو. بیبیانو خو پوه شو چې صاحب تا ته خو خپل سار له نمبر معلوم دی چې د کمې بیبي سره به خو چې تا تپوس کې نو معلومیږي دا چې نور د ګرځېدو نه. هغې وی د الله رسوله چې ستا کم ځای خوښوي هغه ځای یا زمونږ د طرف نه په تاسو پابندي نشته. نو پیغمبر علیه السلام د اخیري اتر ورځې د یو ګل نه تر بل ګله پورې دا د بیبي عایشې صدیقې په کور کې تېرې کړې. هغې کې فایدې وې ډېرې زیاتې. یو خو د عایشې صدیقې مناقب او د هغې فضایل ښکاره دي او بل دا وه چې د هغې د کوټې نه جومات ته کړکۍ وه نو په اسانه پیغمبر علیه السلام جومات ته تلی شو. د بیمارۍ دوران کې یو ځل بیبي فاطمه راله حضور پاک لږ تکلیف زیاتو سختو نو هغې وا کره بابا اوهو د پلار مصیبته ای زما د بابا بیمارۍ. نبی علیہ السلام مبارک ورته وفرمایل وی فاطمه وی ستا په پلار باندې نن نه پس تکلیف نه ښه او ځان ته یې رانږدې کړه نو په دې وخت کې ورته څه پټې خبرې وکړې نو هغه په جلا شوه. نو چې جلا ته یې وکتل ورته نو بیا یې ځان ته رانږدې کړه نو بیا یې ورته په غوږ کې څه پټې خبرې وکړې نو په خندا شوه. نو بیبي عایشه وی ما وی چې دومره هوښیاره ښځه مې په داسې سادګۍ نه ده لیدلې. فاطمه څومره هوښیاره ده او دا څومره سادګي دې وکړله ساده کار دې وکړه چې دا جلا وخت نو بیا خاندې ولې او که د خندا وخت دا جاړې ولې یو وخت کې دې وجړل او دې وخندل ورته وی ما ته به ال وی نه دا زما د پلار ما سره راز دی دا درته نشم ویلی. چې کله حضور پاک وفات شو بیا دې تپوس وکړو وی ګوره زه د میره مور یم او زما د موروالی در باندې حق دی خامخا ما ته ال وی تا ته په غوږ کې پټ سوي دي چې په لومبي ځل دې وجړل او بیا په دویم ځل یې درته ویل دې وخندل. وی په لومبي ځل یې ځان ته نږدې کړم ما ته فاطمې زما په دې بیمارۍ کې به زه وفات کېږم او څه نښې نښانې راته وښولې ما به الله بلی په دې بیماری کې نو د ما د پلار صدمه وه نو ما له جړا راله او مې جړل. وی بیا ځان ته رانږدې کړم وی ما ته وی چې فاطمې مه جاړه زما په اهل و عیال کې د ټولو نه مخکې به ته ما سره ملاوېږې او صبر به کې ګورې فریادونه به نه کې چغې به نه وې او مغسې وشوه. د حضور پاک د وفات نه پس 6 میاشتې پس بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها ورپسې وفات شو. دا د بیماری ورځې په کور کې حضور پاک تېرې کړې. اختلاف پکې شته خو تقریبا 19 منځونه نبی علیہ السلام دا په کور کې ځان له کړي دي دا نشو وتی 19 منځونه او دا سخت بیماری تقریبا 8 ورځې تېره کړې ده. په دې اتو کې هم کله کله وتی دي 8 ورځې پوره خو 40 منځونه جوړېږي دې کې هم کله کله وتی دي چې دا بالکل د ماښام منځ یې وکړو او بیا د هغې نه پس نه شو وتی
نو د ماسخوتن منزل نبی علیہ السلام تیاری کو دا بند کدا شي دا موبایل نه ټنګ ټنګ خلکو توجه خراب د ماسخوتن منزل چې کله ته نو نبی علیہ السلام مبارک بیبیانو ته په مو بواچوي نو به په واچولې سخته ګرمه تبه ودا بنده ګرمه تبه نه چې دا وجود ګرميږي عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي ما چې د حضور پاک په تندي مبارک لاس کې خو وی دومره ګرم چې د ما د لاس سوځاو وی ما ته د الله رسوله ستاسو بیماری ډیره سخت نه ده وی او تاسو کې چې په دوه کسو څنګه سخت بیماری راځي په ما باغه سي په یو کس راځي د دوه کسو سختی به په ما راځي ولی مال په دې اجر خدای زیات راکړي دا هم دې لپاره چې د مسلمانانو د پاره یو تسلی شي کله یو سړی بیماری سختي تبه وي سرخوږي وي دې ځان ته حضور پاک را مخ کې چې دا غنه خدای ته زیات نیازبین نه او نه د خدای زیات خوخه او نه خدای ته د حضور پاک نه زیات ګرانم نو چې پاغه تکلیف راته نو په موږ بم راځي نو په ما براواله اوس هم د دې ګرمه تبه د پاره ډاکټرانو هم دا علاج تجویز کوي چې یخه وب پیچ نو به په واچولې نو چې واچولې وی ما اوچت کې نو چې څنګه اوچتاو نو به هوش شو چې کله هوش کې راغی نو تاسو وکړو وی مونږ شوی دې کنه وی نه سه خلک ست انتظار کوي وی خبیا په مو براواله بیا په د پاسو بورواله نو چې بیا پاسې د نو بیا به هوش شو نو چې هوش کې راغی بیا تاسو کو مونږ شوی دې کنه ویلاهم ينتظروا الله رسول منذر شوی صحابه ست انتظار کوي وی خما باندې بیا براواله بیا په بل پاسه واچولې چې بیا کله پاسې دنو بیا به هوش شو نو چې هوش کې راغی دا د ماسخوتن وختو نو بیا تاسو کوئی مونږ شوی دې کنه وینا صاحب صحابه دې انتظار کوي وی خزیلار شه مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر صدیق ته حکم وکړي چې خلکو ته منځ وکړي د نشمته حضرت عائشہ صدیقہ فرمائے وی ما وی چې کله ما پلار دو خبرې دي یو خو نرم دل دی الکه وسوي دیم دالی که دا پیغمبر علیہ السلام پا مسلو دریگی او حضور پاک خدای مکه وفات شي نو بیا به خلک وی چې ابو بکر سپیرو کدی نوې ولار دی دا ګوره دی ودرید په مسله وی زه خبرم چې د پیغمبر په مسله دا غنه پس سو کودريږي هغه بس پیرنه وړل بختور خلک به قدر کوي وی دا ما ته سپتا نو ما وته چې د الله رسول زما پلار ابو بکر ډیر زیات نرم دل دی لې نرم دی او لا يقوم مقامك ستا په ځای نشي ودرې دی عمر ته حکم وکا الګ یو پټه تکړه د ځلنا اب ستا په مصلی ودرېږي وی بیا فرمایل مری ابا بکر فليصلي بالناس ابو بکر ته حکم وکا شابه چې خلکو ته منځو کی وی ما بیا ورته وی چې ان ابا بکر اسیف ابو بکر نرم دل دی لا يقوم مقامك ستا په ځای د الله رسول نشي ودرې دی وی بیا حکم وکا چې شابه ابو بکر ته حکم وکا وی ما حفصه رضی الله عنها ته ام المؤمنین در مسلمانانو مو حضرت عمر لور میں حفصه ته ورته وایم نو حفصه ورته وې نو هغه مرټله وته وی زه درته ویم چې ابو بکر ته حکم وکاو تاسو زما خبره نه منه وی هغه د یوسف علی السلام د زمانه د خزو چلونه کوي دا خزو نم یوسف علی السلام په تکلیف کې تاسو زما خبره نه منه فورا ابو بکر ته حکم وکړي چې خلکو ته منځو کې نو حضرت ابو بکر صدیق ته وې نبی علیہ السلام حکم کړی خلکو ته منځو کا پورا نخه ده کنه د ځان په ځای حضرت ابوبکر په مصلی او درول او د حضور پاک په جون کې ټول منځونه کول داغه په مصلی دا د ابوبکر صدیق خلافت ته اشاره ده په امت کې بهترین انسان هم دی په ټولو کې غوړه دغه منځونه د پیغمبر علیه السلام په بیماری کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وکړل یو ځل یو صحابی راغی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیلوی حضور پاک پا باقی عدد تپوس کو ویسال دی دا خلقو وی دا اللہ رسول انصار جاری دے پا جماعت کی ڈلی ڈلی ناستی دی اتاب پس جاری دیر روزی شتی نی دی دلی
وی خدا سے کہ وہ مشکور ڈک روڑے چې چاسپر دینی گوتے پکی چانی والی لبریز ڈک پما والا وی نو یو غٹ لوخه پاگئی که نبی علیہ السلام کے ناست او بی بیانو پی پاس آغا مشکونه وروارو وی موس جماعت تا بوزه نو حضرت علی و حضرت عباس رضی اللہ عنہ پا اگوی لاسونا واچون او جماعت تا بود نو قسم دی قدم نشو آغشتے دا سے تکلیف کیوں صحابی وی ما تا اسم اغا منظر یاد دے کہ دا حضور پاک دا مٹے گتا مبارک پزمک راخ کیشو پزمک یو کرخ جوڑکلا نو دا ماسپخین منز او حضرت ابوبکر صدیق پا مانزه باندے ولالو نو چی سنگ نبی علیہ السلام وردن نکا نا ابوبکر خو پیشو چی حضور پاک راغی تشریف راوڑو نا رستو که دا نو نبی علیہ السلام والا پلاس اشارہ ورکلا چی مرستو که گا نو پیغمبر علیہ السلام دا حضرت ابوبکر نگس طرف تا که ناست ابوبکر خی طرف تخوا که وطاو درید نبی علیہ السلام امامتی اکلا او ابوبکر با دا پیغمبر علیہ السلام تکبیر اللہ اکبر یا سمع اللہ لمن حمیدہ دا قوم تا رسول منز خلاص شو وی موس پا منبر باندے کیناوے نو چتے کو پا منبر باندے کیناو نو دا آخری تقریر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرے یو سو ضروری خبری پا دے موقع اعلان کرے ریر ناشنا یو خبر خویدہ اعلان کرا ویچ سمر دروازی دی دا جماعت کلکے جماعت تخل کو کلکے کڑی وی دا خپل کورناو پی جماعت تراتل وی دا طول بند کے سوا دا ابوبکر دا کلکین دا ابوبکر صدیق کلکے بی باقی طول بند کے گوردام دیتے اشارتو چیدی بخلیفی جماعت تبرازینو کلکے دا بکولوی اسم باب السلام تا مخامخ باب السلام سرخوا کی دروازہ باندی برا پا بورد لکری دی هذه خوخت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا دا غدا کلکے زیر کلکے خوی دی خواوا لکه دیز دیوا خو جماعت کی بل زینونو علتے بورد لگولے دی دا یوشو دوی میں یو خبر اوکلا وی طول خلق بڑیریگی انسوار بکمیگی انسوارو پا حق کی خصوصاً سفارش کئی طول خلق بڑیریگی انسوار بکمیگی او ی انسوارو بحق تلفکیگی رستو بادشاہان بدوی لخپل ددوی حقونا نور کئی و ای انسوارو فکر مکوے تاسو صبرو کے ما سر بدا حوض کوثر پا غالستاسو ملاقات کیگی او بے ویزد زان نپس خلیفت دا اعلان کوم چه که انسوارو که چه خکارو نوکلل دا غی والا خبدل ورکے او که پا انسوارو که چه زیادتیو که غلطی تیو شوا عفو وتکوے دا غی پا حق وصیت بلے سو فرمائل وی الصلاة وری دا منز خیال سانتے پام کے مند نپاتے نشی منز کوے پخپل وقت کے او دا شریعت مطابق کوے الصلاة دا سے لفظ روڑا لکا پختانوی دریاب پا کوزا کی بندون مندنا قضا نشی منز کوے نمبر دا منز پل شرطون خشوع خضوع پورا کوے منز کے دن زیادے کمیو نشی او پا خشوع خضوع فوت نشی پا اطمینان کوے دا منز دا طول و آداب و مستحبات و رعایت کوے بیاس فرمائے وما ملکت ایمانکم کہ سوک دا چاہ دا لاس لان دے دے ادی دا غا خیال ساتھ دی دا غلام وینزا دا دی گوری خیال ساتھ دے نوکر مزدور دام ستا دا لاستلان دے دے دا دی بم خیال ساتے دا امسایہ بخیال ساتے دا زمیدار بخیال ساتے دا کرایہ دار بخیال ساتے چی سوک دا چاہ دا لاستلان دے دے دا غیب پورا خیال ساتے ظلم بنکوے اکثر نیک پا دے پل مزدور ظلم کئی بادشاہ پا پل رعیت ظلم کئی مالک پا پل غلام و نوکر ظلم کئی پامسایہ ظلم کئی ظلمون بنکوے مالدار طبقہ بغریب طبقے سر ظلم و زیادے نکوے او بل اعلان دو کو وی وفدون برازی دا بارنا
نو چې زه څنګه وفد راشي او هغوی له څه شی ورکوم وی تش به یې نه لېږې تاسو به م ورکوئ. بل یې د اعلان وکړه وی اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، مکی مکرمه مدینه منوره او گرد و جوار نه یهود عیسایان ټول وباسئ. دا یو پرې نه دی، دا عجیبه اعلان دی. که دا یهود او نصارا دلته وي نن به بیت الله ستا په لاس کې نو د هغوی په لاس کې و. شام کې یهودیان پراته نو بیت المقدس ستا لاس کې نه د هغوی په لاس کې دی. نبی علیہ السلام ته خو د الله را طرف نو پیشنګویه کېدی که نه، حالات به راتلل. د بیت المقدس خوا کې یهودیان ډېره د هغه دي قبضه کړی دی، که نن د بیت الله خوا کې دا خلک وي نن به بیت الله ستا قبله و خو قبضه به د هغوی وه. نن مدینه منوره ستا مقدس دی خو قبضه به د هغوی وه. یهود نصارا جزیرة العرب، بحر فارس او بحر هند، د دې په میانځ کې چې کومه علاقه ده دې ته جزیرة العرب وایي، دې نه دا وباسئ. او بیا څه وایي ناشنا ټکې لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. وی خدای دې په یهودیانو او په عیسایانو لعنت نازل کی. وی د خپلو پیغمبرانو قبرونو ته سجدې شروع کړي دي. وی لا تتخذوا قبري وثنا يعبد، وی ګورې زما قبر ته سجدې ونه کې، اسې نه زما د قبر نه بت جوړ نه کې او سجدې ورته ونه کې. او وی چې کوم څیزونه ما درته ویلي چې دا حرام دی او دا حلال دی، وی د دې نسبت ما ته ونه کې، دا ما نه دي حلال کړی، ما نه دي حرام کړی، دا الله حلال کړی دی، الله حرام کړی دی، مې صرف بیان درته کړی دی. اخر کې داسې ټکې وایي چې څوک دا ونه وایي د خدای درجې ته پیغمبر ونه رسوي. حضور پاک له خدای لوی شخصیت ورکړی دی، ډېر لوی شخصیت. لا يمكن الثناء کما کانا، چې څه د پیغمبر شان حق دی هغسې صفت د هغه نشي کېدی. دومره به ویم بعد از خدا بزرگ توی قصه د مختصره قصه دا ده چې د الله نه پس د ټول مخلوق نه اوچت، لیکن خدای نه دی. ګوري الله په خپل صادر کې ځان سره بل څوک نه پرېږدي، دا قانون او قاعده ده. زه په خپل صادر کې ځان سره څوک نه پرېږدم. نو خدای وایي الکبریا ردای، الوهیت د خدای خاصه ده، لیکن خدای بل څوک نه پرېږدي. هر څومره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بې شخصیت دی او د ټولو پیغمبرانو رسولانو سردار دی، د ټولو پیغمبرانو رسولانو، او قیامت پر ورځ به ټول نبی علیہ السلام ته پیغمبران هم رجوع کوي، لیکن بیا هم دغه عظیم تر شخصیت وی پیغمبر په دا خاورو کې به استندې چاته لګاو؟ الله. اخر وخت کې دا وایي بی بی عایشه وی یحذر الامه مما صنعوا، وی کوم یهود نصاراو چې پیغمبرانو قبرونو سره څه کړي دي امت یې یراو چې ما سره دا ونه کې. او که دا یره نه وه نو ما به نن د پیغمبر علیه السلام قبر ښکاره کړی و، خو یریږم که ښکاره کړم هسې نه خلک د ډېر عقیدت او د احترام نه سجدې شروع لګي. دی بل اعلان وکړه حضور پاک، او بیا یو عجیبه خبره وکړه، یو بنده له الله اختیار ورکړ چې دنیا کې پاتې کېدل د وخت کې آخرت ته تلل غواړي، نو هغه بنده د دنیا په مقابله کې آخرت غوره کړ. چې دا خبره وکړه نو حضرت ابوبکر صدیق په سلګو سلګو په ژړا شو. یو صحابي وایي موږ وایي چې دا بوډا ولې ژاړي؟ دا خو پیغمبر علیه السلام د یو بنده حکایت کوي، نقل کوي د یو بنده نه چې یو بنده له الله اختیار ورکړه، چاله یې ورکړه پته نشته، دا بوډا ولې ژاړي؟ وی وروسته پوه شو مونږه چې نبی علیه السلام لفظ د بنده ذکر که خو مراد خپل ذات مبارک د حضور پاک و. وی ابوبکر اعلم مونږ کې پوه و، مونږ نه پوهېدو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم عجیبه الفاظو سره اعلان وکړه، وی په ما د چا احسان نشته. ګورې که د چا په ما څه احسانات وي نو په دنیا کې ما د هغې بدل ول خلاص کړی، د چا احسان په ما نشته. ما سره چا ښېګړه کړې ده ما بدل خلاص کړی دی، چې احسان کړی دی ما بدل خلاص کړی دی. یو د ابوبکر احسان زما په غاړه پروت دی، د هغه د احسان بدل به الله هغه له د قیامت په ورځ ورکوي. دا عجیبه خبره ده. او بیا فرمایي وی افسوس او ارمان که خلیل هغې دوست ته وایي چې د هغه نه زیاته مینه بل چا سره نه وی، که د الله نه ما سوا بل خلیل نیول جایز وی لاتخذت ابا بکر. صحت به ټیک شو،
او کله به طبیعت داسې شو چې د بېهوشۍ کیفیت پر راغی. بیبي عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی چې نبی علیہ السلام به کله بیمار شو نو دا قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا سورتونه به په لاسونو چوف کړل او لاسونه چې به کم ځای ته رسېدل په هغې به راښ کړل. وی په دې بیمارۍ کې داسې وخت راغی چې حضور پاک دا نه شو کولی نو ما به دا سورتونه لوستل. ما به وی نو ما به وی چې زما د لاس نه خو د حضور پاک لاس ډېر مبارک دی. څومره هوښیاره بیبي حالانکې حضور پاک چې وفات کېده دا 1300 کالو ده. 1300 کال عمر څومره لګي. وی دا سورتونه به موي او د حضور پاک په مبارک لاسو به مې چوف کړل. مې چې زما د لاس نه د حضور پاک لاس بهتر دی نو هغه لاس به مې د هغه په وجود راښ کړ. دمونه ثابت دي ښه د بیمارۍ دپاره او په لاس دم چوف کول او په ځان راښ کړل دم ثابت دي. اخري ورځ د حضور پاک د وفات چې ده په دې ورځ طبیعت ټیک و. سحر وقتی حضرت علی رضی اللہ عنہ روت دلیل کورنا چاہے تپوسو کو کیف اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حضور پاک سنگو اصبح بحمد اللہ بارئا ٹک تی جنن. صحابہ خوشحالو کہ نبی علیہ السلام طبیعت برابر دے اور سحر منز ولارو نبی علیہ السلام پخپلا پردلر کو صحابہ تے قتل جمع ولارو چی جمع ولارو او خلق څنګه نبی علیہ السلام داسې براوتل لکه چې په دې طرف سړی راوځي. بالکل دا کلکۍ مبارکه د کوټې دا د صف لومبي صف نه مخکې وه نو چې پرده یې لرې کړه بس صحابه پوه شو چې نبی علیہ السلام جوړ روځي منزله نو حضرت ابوبکر صدیق پر سترګو ګوټ کې صحیح کو نو رستو کېده او صحابه دومره خوشحاله شو ځکه تقریبا دا څو ورځې نبی علیہ السلام نه دی راوتی چې قریب و چې مونځ مات کړی وي صفونه مات کړی و نبی علیہ السلام له ورمنډه کړی وي حضور پاک پوه شو او مسکی شو په دې کار خوشحاله او په دې جمع مسکی شو. صحابه وایي چې مونږ یې په دې مانځه کې دې مخ مبارک ته وکتل وایي دا مخ یې داسې ښکلې راته ښکاره شو لکه د قرآن شریف پاڼه چې ډېره ښایسته او حضور پاک وایي چې مونځ خرابېږي نو زه یې اشاره وکړه چې خپل مونځ کوئ او پرده ښکته کړه. ماندنه پاس حضرت ابوبکر صدیق ورغی طبیعت هم څنګه دی د الله رسوله وی خیم الحمدلله وی ښه نو زه خو چېرته صحابه نه وتل ټول دیره چې هسې نه آثار او نښې داسې ښکاره دي چې د حضور پاک د وفات مسایل دي مونږ بار وځو نبي علیه السلام رانه وفات نشي. په دغه درمیان کې حضرت اسامه ابن زید رضی الله عنه ولیږه د اسود عنسی او د مسیلمة الکذاب د پیغمبرۍ دعوه کړې وه هغه له ولیږه چې ته لاړ شه د نبوت دعوه کړې د پیغمبرۍ جهاد ورسره وکړه او اسود عنسی په یمن کې یو بل کس هغه د پیغمبرۍ دعوه کړې وه هغه له یو قبیله دغه لېږلې وه لښکر لېږلې عجیبه ده چې په هغه دوران د بیمارۍ کې هغه اسود عنسی چې کوم د پیغمبرۍ دعوه کړې وه هغه د فیروز دیلمي رضی الله عنه د لاسه مردار شو خدای پاک مردار کا نو نبی علیہ السلام ته الله تعالی د وحی په ذریعہ باندې خبر اخکارا کړه نو आवाज وکړه وی قتله العبد الاسود فاز فیروز دا خبره د خلی مبارک نه وتله وی هغه تور مړی ملک دا سړی او فیروز کامیاب دی صحابه پوینو چې دې خبره څه مطلب دی د وفات نه پس چې بیا کله اطلاع رااله بعینه په هغه وخت هغه اسود عنسی د فیروز دیلمی رضی الله عنه د لاس نه مردار شوی او اسامه ابن زید ولیږه وی ته لاړ شه د مسیلمة الکذاب دپاره خو چې هغه یو 3-4 میله بار ووته د پیغمبر علیه السلام د بیمارۍ د سختۍ خبر ورته ویلو شو نو فوج یې هملته دیره کړه وی صبر وکړئ لا نه ځو هېڅ پته نه لګي د حضور پاک د وفات نه پس هغه خپل میشن کې لاړ او مسیلمة الکذاب خدای مردار کړ. نو په دغه ورځې طبیعت خو نو حضرت ابوبکر صدیق اجازت وغوښته د هغه یو بیبي وه صلح ورته وایي هلته دیره وه وی د الله رسوله که ستا و طبیعت ښي نو زه به هلته لاړ شم وی زه لاړ شم او تقریبا د 10 بجو ټیم کې د پیغمبر علیه السلام مبارک طبیعت ګډوډ شو. بی بی عائشہ صدیقہ فرمائی طبیعت ګډوډ شو وی زه ورپاڅېدم او مې دا سر مبارک اوچت کو او د خپلې سیرې سره مې ورته تکیه ورکړه
او داسې یو لوښي پروت و پکې اوبه وې نو د هغې نه به یې هغه اوبه په راغېښتلې او په لاس باندې به په مخ به یې راښکلې او دا به فرمایل چې ان للموت سکرات د مرګ نه مخکې ډېرې سختۍ وي او هغه لاس به یې لمده او په مخ باندې به یې راښکه او تکلیف ورته داسې و چې زما د سینې او د مرۍ سره سر پروت و نو کله به سر مبارک کته که او سره به سر اوچت که کله به مخ پټ که او کله به مخ کاره که وی دې درمیان کې زما رور راغی عبدالرحمن هغه سره مسواک و هغه یې مږه نو حضور پاک د مسواک ته ډېر زیات دغه ور په نظر وکتل نو ما ورته وی چې د الله رسوله مسواک مږې شوقم دې ورته وی سر مبارک یې وړقم وی ما هغه مسواک راواغېسته وی ما ورته وی چې د الله رسوله نرم یې کم دله وی سر مبارک یې وړقم نو ما په خپلو خوله کې ورکه او زور مې ولا ورکه او ښه مې نرم که اوبو کې مې ومنډه او بیا په خپله خوله کې او ښه مې نرم که او بیا مې حضور پاک مبارک له هغه مسواک ورکړه وی داسې مسواک چته نبی علیه السلام په خپل ژوند کې نه دی مږلی لکه په دې ورځ چې نبی علیه السلام دا مسواک څنګه ومږه ډېر ښایسته مسواک یې ومږه او چې مسواک یې ومږه نو مال یې راکړه دومره هوښیاره بیبي وه وی ما فورا هغه مسواک راواغېست او ما بیا په خپلو غاښونو کې ومږه وی خلک وایي چې عایشه چې شوال سپېرلی وایي د شوال د رکوټ اختر په میاشت کې اوس هم دا خلک ودونه نه کوي خلک وایي دا شوال سپېره دی وی قسم په خدای چې ډېر بختور دی وی زما نکاح په شوال کې شوې ده واده مې په شوال کې شوی دی وی زما نه بختوره ښځه بله کم ده وی حضور پاک زما غېږ کې ساه ورکړې نه زما کوټه کې دفن دی او زما نه بختوره او بل څوک چې اخر وخت کې د حضور پاک او زما لاړې خدای یو ځای کړي دي وی داسې مسواک چې ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم نو مږلی په دغه ورځ چې کوم مسواک ومږ ډېر ښایسته او ډېر ښکلې طریقې سره مسواک ومږه او بیا ما له مسواک واپس راکړه او د مسواک نه پس نبي علیه السلام مبارک دا نیمګړی آیات وی مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا اللهم الرفیق الاعلی اللهم الرفیق الاعلی خدای زاغه ستا لویه ملګرتیا غواړم وی چې دا مې واورېدل زړه مې وکړپ وکړ اماوی چې باس حضور پاک به په ژوند کې دا الفاظ ویل چې پیغمبر ال وفات کیږي چې خدای ولې اختیار مخکې ورکړي پوه شم چې اختیار ورته میلاو شو الله هغه غوره کړ او ما نه غوره کړی وی پوه شم جلال الدین سیوطي په خصائص کبرا کې لیکلي دي چې حضرت جبریل علیه السلام راغی نبی علیه السلام ته حضور پاک نه اجازت وغوښته ور داخل شو او تپوس ته به راته کله کله طبیعت دې څنګه دی جبریل علیہ السلام چې راغی حضور پاک تا وسره وی ما سره یو بل ملګری دی ملک الموت فرشته ده اجازت غواړي اجازت ولا ورکړه هغه اجازت ورکړه چې اجازت یې ولا ورکړه نو جبریل علیہ السلام وی دا ملک الموت ته الله را لېږلی دی تا سره څو خبرې کوي وی وایه وی دا الله را لېږلی ما تا له اختیار دی که د دنیا ژوند دې خوښي او که آخرت ته تلل دې خوښي دا پیغمبر سره خدای پاک لگا دا داغه یو عزتي نو پیغمبر بیا دنیا نه غوره کوي نو جبریل علیہ السلام ولاړو نو پیغمبر علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام داسې مشورې په توګه وکتل لکه څوک چا سره مشوره کوي نو چې ورته یې وکتل نو جبریل علیہ السلام خو پوه شو چې ما سره مشوره کوي وی د الله رسول اختیار خو تعالی خدای پاک درکړه څه اختیار دی خو ان الله یتشوق الى لقائک الله ستا ملاقات ته ډېر شوق کې دی اوس خوښه دې خپله ده وی امضي لامرک خپل کار دې جاري کړه حضرت جبریل علیہ السلام فرمایي الله رسول زه به د وحي لپاره بیا نن دا زما اخري وحي ده وحي نازلېدو لپاره به زه بیا اسمان نه لاندې درځم معلوم به اخیری راتل بی بی عائشہ صدیقہ فرمائی دغه الفاظ سره چې مسواک یې ومږه وی نور پوه نه شو به لاس مبارک یې ښکته شو او یو عجیبه خوشبو را باندې محسوس شو خوشبو یې راته لاړه داسې خوشبو ما چېرته نه وم محسوس کړ او فات وخت کې د حضور پاک سترګې مبارک اسمان ته کولاوې یو صحابه خبره شو
یو غم شروع شو. دا سے غم پا صحابہ راغی چی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین گونگے شو. خبر خلی جنو دی. حضرت علی رضی اللہ عنہ بے ہوش شو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دماغ کار پر خود تور علاج کے واقعشت اور ممبر نبوی بات دے ادھرے تو اعلان یو کا خلق ہوتا خلق ہوئی کہ نبی علیہ السلام وفات شوی دے جو کہ چاہنے میں وہ رضل کہ نبی علیہ السلام وفات تے پدی تور بسر وام تے منافقان ہوئی کہ وفات تے حضور پاک وفات نہ اللہ دا ملاقات لتلے دے لکه څنګه چې موسی علیہ السلام کوه تور ته د الله ملاقات ته تلو دغسې د الله ملاقات ته تللی دی او راځي به او کوم منافقان چې وایي حضور پاک وفات دی زما په دا توره به دې سر وایي باندې ما بالکل کار پرېښود. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې هغه ته اطلاع ورسېدله هغه هلته سنها کیو چهلتے اطلاع رسیدلا اوہو یو شان پجاڑا شروع شو تر راتلو پوری دا حضرت ابوبکر اوخ کی نی قلارے شوی او صحابو چه ابوبکر منگولی سیدھے غرار کو لکا دا کٹوے پشاد او جیسے جماعت تراغ خلق پجاڑا تپوس کی سے چل شوی سیب ابو مرق سرطول دا لاس کی خدا سے ہوئی چاغک نشو کولے خلق ریدل پریشان دی خلق ټول پرې خودل او ریخ د لور کور تلا پیغمبر علیہ السلام نے ورغه او چې څنګه ورغه حضور پاک یو کت د پیور پلیو یتبت حیا و میتا یا حبیب یا زما دوستا جن زخولی وفات کی سخشتے اخولی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی واقع بھائی نجومہ کیوں دو کہ اللہ وہ بحال رحم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت و مطابق زندگی نصیب اللہ علیہ جلد اللہ تم جلد تبوت اللہ علیہ حوی کوسر مبارک اللہ علیہ مبارک لاس حوی کوسر وزن نصیب اللہ مبارک دی زبون جند مبارک نصیب کی العالمین الاخیر سنت و مطابق زندگی زبون نصیب کی اقبل پیغمبر پخبل امت خوش آلک اللہ اقبل پیغمبر پخبل امت خوش آلک اللہ مکتب دنیا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیداروں کے خدایا قبر کے خیرت کے پیغمبر علیہ السلام دیدار نصیب کے اللہ اخکولی دین مادم جند عمر نصیب خاتمہ بالایمان کی مریضان اللہ خدا شفا نصیب کی قرضداران و قرضون اخلاص مارے دوستان وفات شوی دی نو کہ اللہ تعالی مغفرت نصیب کی نمونگیو دوستے عجی سے بروز خاجی سے داغمو وفات شوی اللہ دی مغفرت نصیب کی نو سمر مردگان وفات کی خدا دی طول و بخیر اور سمر دوستان لری لوزین راغلی منزل اللہ پیو قدم ولا جر ولکی آخر وقت بخلی دا کلمہ نصیب کی لا الہ الا اللہ محمد رسول یاوی زمان کلی که جنگ شوی دی لیکن نور خیر کی خدای دان مڑی بخیر روڑ لچه غریبی بالکل زکاة پر کولش سوپر دی پیو سوال پوین شما سپوکی خوم سپومی که سوال لسمی آخر خوم تخشتا خوم
دا چا علمي تپوس کوي بیا وروسته ځان نه تپوس وکړه اودس چا غنم دپاره 2 رکعته نفل داسې نشته تحیة الوضو شته اودس نه